کافرانو بدا یو خبره کوله و یره دا قرآن دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی او دا د الله کلام او د الله خبرې نه دي. رب العالمین ورته چیلنج ورکړ چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړو نو زه تاسو هم د دې مثل راوړی کړه او که د دې قرآن په شان مثل د دې نشئ راوړی نو زه د یو لسو سورتونو مثل خو راوړی د لسو سورتونو مثل نشئ راوړی زه د یو رکوټي سورت مثل خو راوړی. اوسه پورې د قرآن د یو رکوټي مثل د رکوټي سورت مثل چا نه دی راوړی او نه به مور راوړي بچې د دې مثل راوړي. فصاحت کے بلاعت کے حسن النظم کے اخبار عن العیب کے سوک دا قرآن مثل نشی روڑے دا دا اللہ کلام دے اللہ چالا را طاقت و قدرت ورکی نشی قرآن مثل لے روڑے. چکل رونو دا صورت کوثر نازل شو نو دے پا یو چمڑا باندیو لکم او دے دا بیت اللہ دا پاسا ویزان کم. یو شاعر راغی دا سی دا ماسخوتن نپس مولانا شبیر احمد عثمانی سیب دا واقع نقل کردی دا اغا ورطا ماسوتن نپس ولار دی نیغ نیغ ورطا گوری دی شاعرانو تکتا یو کڑیوی نو بلا ورپسی دوی جوڑی نو ورطا گوری چی دی پسی سس جوڑ کم دیر سات پوری ولار دی خوصی ورپسی جوڑ نکڑیش کور تلال د شپې سوچ کاو چې یاره سبا به ورپسې زه څه جوړوم سبا له بیا ماسخوتن راغی بیا ورته ولاړ دی سوچ کوي چې څه ورپسې جوړ کړم ایسې م ورپسې جوړ نه کړی شو په درېیمه شپه بیا راغی بیا سوچ کوي چې څه ورپسې جوړ کړم ایسې م ورپسې جوړ نه کړی شو نو لاندې ورته ولیکل والله ما هذا قول البشر زمانی پا اللہ قسمی کدا دا انسان جوڑ شوی کلامی کدا انسان جوڑ شوی کلامی خو ما با پسی سا جوڑ کردی وی کنا نو دا انسان جوڑ شوی ندی نو زور پسی سا جوڑ کم نو الحمدللہ قرآن دا دی مثل رونو دا سوک نشی جوڑو لی ما در توی سوک بم جوڑ نکی دا دی مثل او اللہ پا کی دا دنیا و دا آخرت خیر خود دی اسم چې د قرآن تلاوت سو کئی نو رب العالمین ورلنیکی ورکی او پاک پیغمبر مبارک فرمائی والحسنت بعشر امثالها یو نیکی یو پلستا او بیا د درس و تدریس اغا پیدا لکه دیزے کی مدرسہ دا دیزے کی استاز درس کئی شاگردان لگیا دی رازی مولانا سرپراز خان صفدر صاحب لیکلی دی چې څوک مدرسې ته کم طالب را روان شو لکه دا د قرآن حکیم سره چې نسبت ته دا طالب دی دی عبدالحی حفیظ صاحب له مثلا را روان شو یو قدم چې والی نو په یو قدم باندې رب العالمین 200 نیکی ورکوي. اوس لږ سوچو که چې دی مدرسې ته په راتلو کې څومره قدمونه شوې شماره او بیا پتلو کې څومره قدمونه شو دی له په 700 کې ضرب ورکه نو ستا د موبایل دا کلکولیټر بیا هم روانلی دا دومره نیکی چې انسان له الله ورکوي رونو نو دا د قرآن برکت دی د قرآن یو ساعت او یو گھنٹا د درس و تدریس په مجلس کې چې انسان پاتې شي نو رب العالمین د یو شواروز نپلی قبول شوی عبادت نه زیات ثواب ورکوي. دا د دې مدرسې او د دې قرآن رونو دا برکت دی. د قرآن په مونږ او تاسو باندې حق شته یو خدا چې په قرآن باندې به ایمان راوړو بل دا د دې قرآن حکیم تلاوت بکو او که یو سړی وي چې زه الله ته ځان ورنږدې کوم نو د دې قرآن په ذریعه برونو الله ته ځان ورنږدې کې چې الله ته ورنږدې شي پریشانۍ به درله ختم کړي رزق به درله پراخه کړي حاجتونه به درله رب ذوالجلال ترسره کړي او الله به درله د جنت غونت نعمت درکړي خو نږدې کېږي ورته څه د دې قرآن په ذریعه به نږدې کېږي. زمنګ د فقیرونو سلور امامان تیر شوی دی په هغه امامانو کې یو امام احمد ابن حنبل صاحب دی بلا احادیث د تیادو د احادیث حافظو او ډیر زیات نیک او پاک انسان تیر شوی دی حرام خو سکه چې د مشتبهات نوم دی امام احمد ابن حنبل صاحب ځان ساتلی دی. نن سبا زمونږ د خلکو د حرام او د حلالو په مابین کې فرق نشته لږ غونتې حرام هم چې رونو د انسان ګېډې ته ورشي ډېر زیات اثر کوي
مجدد الفسانی رحمت الله علیه د رب العالمین نه بچی غوښتو الله ورته په دې ځل کې ورواچول چې بچی بدر کوم دیندار نو الله ورله یو بچی ورکه د هغه نوم یې کېښود محمد معصوم د دې ماشوم نه یو ورور بل مشر نو چې کله به مجدد الفسانی رحمت الله علیه جمع ورکولا نو چې دا خلق برال المقتدیان اوسم خلق دا پیزار په ځای کې وباسي نو د خلکو به پیزار وښکل هر چا پیزار چې وښکي نو یو ځان ته ځای نښه کړي چې د دې برجې سره مې وښکل نو چې راشي هلته ورشي پخپو چې جمع به وشوه او خلق به د کور ته تلل نو چې وربرل پیزار به ګډوډ پراتو څه پیزار ښي طرف ته پراته دي څه ګس طرف ته پراته دي چې خلکو به کوم ځای ښودي و هغې ځای کې بنو نو ځان له پیزار بیا پخپو کړل چې په سبا باندې به رالل نو بیا چې بیا کله مونځ کوو بیا به پیزار ګډوډ پراتو تپوس یې وکړه یاره موږ پیزار وباسو یو ځای کې او دا خو دوه پیزار څه یو ځای پراته دي څه بل ځای پراته دي چې پته ولګېده نو محمد معصوم او د هغه غرور به لوبې کولې او په لوبو کې به د بعضې کسانو پیزار ښي طرف ته کړل د بعضې کسانو پیزار به یې ګس طرف ته کړل مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته چاوي چې دا خو ستا بچي دا کار کوي لوبې هم کوي او د بعضې سړو پیزار ښي طرف ته کوي او د بعضې ګس طرف ته نو دا کرامت دا د ولی په اختیار کې دي خو رب العالمین دا نیکان اولیاء دا د کشف خاوندانو ګرځي او د کرامت نو رب العالمین مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته خبر ښکاره کړه چې دا کوم ښي طرف ته پیزار پراته دي نو دا د اهل الیمین والا دي دا د جنتیانو پیزار او چې دا کم ګس طرف ته پیزار پراته دي نو دا د جهنمیانو پیزار اغه ماشومان الله یو داسې مرتبه ته رسولی و چې دا خو خلک جومات ته راځي نو د جهنمیانو د جنتیانو دا پیزار یو ځای پراته دي نو دا خو بیلول پکار دي د جنتیانو هغې جدا کړه او جهنمیان هغې جدا کړل دا ولې رونو مور او پلار پاک خوراک کو د هغوی باطن ته پاک خوراک راته بچي ته په ماشوموالي کې کشف کېږي جنتي او جهنمي هم پوهېږي بیا یو عالمو هغه ته دا واقع بیان کړه هغه ورته ویې مال یې راولېږه نو چې کله هغې بزرګ لیولېږه نو اوس هم زمونږ خلکو له چې میلمانه راشي یاره دال ساګ به م پخ کړي نو ورېږه میلمه له د بازار نه خوراک راوړو نو چې کله یې وله د بازار نه خوراک راوړه او هغه خوراک یې په ماشومانو که هغه کشف زایل شي ولې د بازار خو ګډوډ خوراکي نورونو خبره مې دې پورې کوله چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه حرام سکه چې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتلی دی ورع تقو پرهیزګاري ورته ویلې کېږي ډېر زیات نیک سړی تېر شوی دی او دا امام احمد ابن حنبل صاحب 300 رکعاته مونځ به د کو 300 رکعاته او چې کله په درو باندې والی شو نو بیا به د شپې 1.5 رکعاته مونځ کوو 80 کالو عمره پورې او چې کله دی وفات شو امام احمد ابن حنبل صاحب نو 40 میله نه لرې کسان دا د جنازې له پیاده راغلي دي پیاده اوس 1 میل څومره مزل دی لارې موټرې خو نه وې د 40 میلو نه لرې خلک پیاده د جنازې له رالل او په کوم میدان کې چې د احمد ابن حنبل صاحب جنازه شوې ده نو د هغې میدان اندازې چې ولګوله نو لس لکه کسان د امام احمد ابن حنبل صاحب په جنازه کې شریک شوي دي او د جنازې د تماشې دپاره یهود او نسوارا راغلي یهودیان او عیسایان نو چې د جنازې وکته نو 10,000 کافران رب العالمین د په جنازه باندې مسلمانان کړي دي او د وفات 200 او 40 کاله تیر شو 234 سال نو هغه علاقه کې یو عالمو ناغه وی چې تاسو ما خخوي نو زما د قبر د احمد ابن حنبل صاحب په خوا کې وباسه نو د دې امام احمد ابن حنبل صاحب په خوا کې ای عالم له قبر وکړ نو چې قبر یې څنګه وکړ نو د دغه له حد نه خوره را پرېوته امام احمد ابن حنبل صاحب وجود پکې ښکاره شو چې ورته وکتل نو داسې په قبر کې روغ پروت و تا به وی چې اوس په قبر کې ښودی دی حالان کې 200 کاله او 40 شپې د پاسه دا تیر شوي